د شپې وخت 1 بجه ده چې د دغو پټاکیو څخه ډیر سخت په عذاب یو. ماشومان، سپین ږیري، مریضان دا هر سړی په کور کې لري. نو هیله ده چې د دغه بې ځایه پټاکیو څخه جلوګیري وشي. دا ډیر یو غلط فرهنګ ده. د موږ په افغاني ټولنه کې هیڅ نه د همسایه لیاس کیږي، نه د مریض لیاس کیږي او نه د هم د سپین ږیري لیاس کیږي. نو زموږ خواهش دا ده چې دغه بې ځایه ډزې د شپې له خوا نه بندې کړي. اوس مهال 1 بجه د شپې ده. نو تاسو نه مې هیله دا ده چې د دغه پټاکیو موضوع جدي ونیسئ. ډیره مننه. احمد شاه بابا مینه 12 بلاک ده.